د قیامت په ورځ په جهنم کې د ټولو نه کم عذاب د دې انسان دی. واورئ جهنم کې خو ډېر عذابونه دي. بیا په جهنم کې داسې نه ده چې ټول په یو مرتبه کې دي، نه نه، دا د یو بل نه لاندې دي، د یو بل نه لاندې، د یو بل نه لاندې داسې. بیا عذابونه د هغې شکلونه دي، صورتونه دي. د یخوالي عذاب پکې هم شتي، د ګرمۍ عذاب پکې هم شتي، د وینې او د نوونو د سکلو عذاب پکې هم شتي، د خوټ کېدلو اوبو سکل د هغې عذاب پکې هم شتي. نور ډېرې سزاګانې د زقوم ونه، هغه زهریله ونه، د هغې نه خوراک کول دا پکې هم شتي، په اور باندې سوځېدل دا پکې هم شتي. خو دې ټولو کې کم عذاب به څنګه وي؟ واوره، لرجل هغه سړی دی توضع فی اخمص قدمیه جمره، د هغه سړي عذاب د ټولو نه کم عذاب دی په جهنم کې چې د هغه د خپو د تلو لاندې، د خپې د تلی چې دی د هر یو خپې د تلي لاندې به د ته سکروټه د جهنم کېښودی شي. دا ټول نه کم عذاب دی. خو دا واوره یغلی منها دماغه، د دې سکروټې د لاسه چې د خپو لاندې پرته دی د دماغ به خوټ کېږي. دا ټول نه کمزوری عذاب دی. هسې چې سړی سوچ وکړي چې نور اسم نه، چې صرف دا عذاب یو سړي ته میلاو شي چې سکروټه یې د خپې لاندې پرته او د دماغ خوټ کېږي. هغه نور عذابونه خو پرېږده، دا به ورته ټولو نه کمزوری عذاب. او بیا چې دا عذاب دا طریقه د همیشه دپاره شي، هغه خو پرېږده همیشه یا ډېر وخت. هسې چې یو سړی رب العزت یې د یوې میاشتې دپاره جهنم ته ګذر کړي او عذاب یې دی، یوې میاشتې دپاره. میاشت هم ډېر هفته ووایه، یوې هفتې دپاره جهنم ته ګذر کړو او عذاب یې دا دی. عذاب یې دا دی چې د خپو لاندې سکروټې پرتې دي، د هغې د لاسه دماغ خوټ کېږي. داسې خوټ کېږي لکه څنګه چې کټوۍ خوټ کېږي. او ځکه د بل روایت کې دا دي، دا بل روایت هم د نعمان بن بشیر رضی الله عنهما دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان اهون اهل النار عذابا یوم القیامه، د قیامت په ورځ د ټولو نه کمزوری عذاب په جهنم کې د هغه سړي دی، رجل هغه سړی دی علی اخمص قدمیه جمرتان، چې د ده د خپو لاندې د تلي لاندې سکروټې به پرتې دوه، د هرې خپې لاندې سکروټه، یغلی منهما دماغه، د دې سکروټو د لاسه به د دماغ خوټ کېږي. کما یغلی المرجل والقمقم، لکه څنګه چې کټوۍ خوټ کېږي. کټوۍ کې تصور واچوه که نه، خوټ کېږي او د خوړار کوي داسې، دقه شان به د دماغو کې په سر کې دغه قصه روانې. والقمقم، او څنګه چې قمقم خوټ کېږي. قمقم په عربۍ کې هغه لوښي ته وایي چې لاندې نه پلني او سر یې بره تنګي، لاندې پلني، لاندې کولاو شوی، ویښې کولاوي او سر یې تنګي یا خوله یې تنګي، دې ته قمقم وایي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې دا لوښي او کټوۍ خوټ کېږي په اور باندې، نو دقه شان به د دې جهنمي دا دماغ خوټ کېږي د دې سکروټو د لاسه.